رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر شوی دی، هغې ته وایي د معراج سفر، او دا د نبی علیه السلام دا سفر شوی دی او په احادیث او په قرآن کې بالکل مکمل ثابت دی، په نص د حدیث او په قرآن باندې. قرآن شریف کې الله وایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، او دا قشان متواتر او احادیثو کې راغلی دی. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات خو ډیر دي، خدا پکې د ټولو نه عظیمه معجزه ده چې الله رب العالمین نبی علیه السلام باندې معراج کړی دی. او ته به څنګه معجزه ده؟ خو د ظاهر معجزه څه ته وایي؟ معجزه هغه څیز ته وایي چې انسان د هغه څیز د ظاهري اسبابو باندې هغه عاجز وي، چې په ظاهر کې ګورې دا نشته، خو په باطن کې هغه شوي د انسان عقل د هغې هغه ادراک نشي کولی. نو د نبی علیه السلام په معجزو کې دا عظیمه معجزه وه. څنګه خو د ظاهر په الفاظ باندې مونږ ګورو که نه، نو نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته او د مسجد اقصا نه بیا روان شوي دی او لا مکان ته د الله عرش ته رسېدلی دی. او که په باطن کې وګورې نو څنګه ته وایې چې معجزه ده؟ نو معجزه داسې ده چې زموږ علما وایي چې نبی علیه السلام دا سفر په څومره وخت کې کړی دی. دا سفر په احادیثو کې داسې راځي چې نبی علیه السلام کله روان شو او دا ام هانی رضی الله تعالی عنها د کور نه لاړه، د هغې سره په بستره کې هلته د هغوی په کور کې ملا سو، چې واپس راغی بستره هم ګرمه وه او چې په کومه دروازه وته د هغې دروازې زنځیر هم لقېده، تلیم دی او راغلی دی او وخت څومره لګېدلی دی. نو زمونږ د دې علاقې شمس الحق افغاني صاحب نوم به تاسو اورېدلی وي. شمس الحق افغاني صاحب وی د نبی علیه السلام معراج څومره وخت کې شوی دی؟ وی د دې وخت نه دی معلوم چې دا 1000 کاله شپه وه او که 1,00,000 کاله شپه او که 1 کروڑ کاله شپه وه او که اربها شپه وه، د دې پته نه لګي. وی ولې؟ وی محبوب د خپل محبوب ملاقات ته تللی دی، نو هغه د محبوب ملاقات داسې په یو جلک نه کېږي چې څومره وخت لګېدلی دی الله ته پته لګي. الله رب العالمین دا تمام کائنات نظام کائنات ودرولی، وخت تېرېده نه، څو لکه کاله دا شپه وي. نو په ظاهر باندې قرونو دا دی او په باطن کې دا دی مقاطع چې نبی علیه السلام تللی دی مسجد حرام نه مسجد اقصا ته، هلته ټولو پیغمبرانو لمونځ هم ورکړی دی، د هغې نه پس تللی دی لومبي اسمان ته ملاقات شوی دی. په احادیثو کې راځي د آدم علیه السلام سره، دویم کې ملاقات شوی دی، دریم کې شوی دی، د اووم اسمان نه بیا تللی دی لوح محفوظ ته، لوح محفوظ نه سدرة المنتهی ته، او د سدرة المنتهی نه بیا لامکان ته چې کوم ځای د الله عرش دی او کوم ځای کې الله هلته رسېدلی دی. دې کې جنتونه دوزخونه هم کتې شوي دي. او چې نبی علیه السلام واپس راغی نو بستره هم ګرمه او دروازې زنځیر هم لاکېده. دا یو سفر شو ورونو، دا خو یو ځان له موضوع ده د معراج سفر. د نبی علیه السلام الله له لاړه چې الله رب العالمین له لاړه، الله رب العالمین سره ملاقات شو. چې ملاقات شو نو الله رب العالمین سره د علمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړه، وایي ته چې د دنیا نه راغلی نو ماله د څه ګفت او تحفه راوړې ده؟ نو زما وارث صاحب به وي، دی په ډېرو بیانونو کې به وي، وی الله رب العالمین ته وایي، الله ته دا پته وه خو د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه راوکړه، وی یا الله ما تعالی داسې یو ګفت راوړی دی چې هغه نه تا سره شته او نه تا سره ښایي. اوس الله سره څه نشته؟ الله سره خو هر څه شته، خو نبی علیه السلام ورته وایي نه تا سره شته او نه تا سره ښایي. وی دا دې څه راوړي دي ای زما خوږه پیغمبره؟ نو نبی علیه السلام ورته شروع کړه، وی التحیات لله والصلوات والطیبات. تحیه څه ته وایي؟ ډالۍ ته وایي. خدای تعالی ما ډالۍ راوړې ده. عبادت قولی، د قول چې کوم عبادت دی، لکه مونږ چې وایو یا الله یا الله خیر، او د الله دا نمونه الو، د الله نه مدد الو، دا قولی عبادت دی. نو ما تعالی قولی عبادت راوړې دي. ما تعالی التحیات لله والصلوات او عبادت بدنی میرا لراوړې دي، والطیبات او عبادت مالی میرا لراوړې دي. عبادت څه ته وایي؟ د عبادت معنا زموږ علما وایي عاجزي. عاجزي څومره عبادات چې دي دا عاجزۍ دویم نوم دی.
الله حکم دی کنه پلان کی کا وخیا الله د موس کا وخیا الله رجونی سخیا الله صدقه ورکا زکات ورکا خیا الله دا ټول عاجزی ده کنه الله ته عاجز ده نو یا الله چې څومره عبادت دی او څومره دغه دی ما تعالی دارلو ما ستا در ته عاجزی راوړې ده الله ته عاجز نه الله خو کوي چې الله عاجز دی او دغلنه دی او په خلی دی دغه پټی کې لاله د ایمان نخلاص الله خو عاجز نه دی عاجز مونږ او تاسو نو الله ما تعالی عاجزی راوړې ده او عاجزی ده الله رب العالمین ډیره خوښه ده نو ما ستا در ته یا الله عاجزی راوړې ده نو الله وی دومره خوشاله شو چې فورا الله وتوی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته پتا دې سلامتیا وی اے زمان نبی السلام علیک ایها النبی اے زمان نبی